بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترمو لیدونکو، زه نقیب الله وحدت تاسو ته له 15 درس سره حاضر یم. صحیح سو. ګورئ، له موږ او تاسو سره په پیراګراف کې نن سارت آپشن ده. سارت آپشن به زموږ او تاسو غالبا 15 درس وي. سارت په معنا د ترتیب ده. سارت په معنا د ترتیب ده. په کوم حواله باندې ترتیب؟ زه راځم مکتوب ته. مکتوب موږ یو څو اعداد لیکلي او یو څو نومان لیکلي. زه راځم نومانو ته. ګورئ، ما دلته نومان لیکلي، نوم مې لیکلی په مکتوب کې. بیا داسې کیدای سي له موږ او تاسو سره یو لیست وي. په دې لیست کې موږ او تاسو د هغه کسانو نومان لیکلي، د هغو د والدینو نومان مو لیکلي. خو خیر فی الحال ما نومان لیکلي دي، د شاګردانو نومان دي. غواړم چې و دغو ته سارت ورکړم، ترتیب ورکړم. اوس له موږ او تاسو سره سارت زه غواړم دې ته د حروف تهجیو له لحاظه و دغو نومانو ته ترتیب ورکړم. مثلا کوم نوم چې له الف شروع کیږي هغه باید په شروع کې وي، او کوم نوم چې له با څخه شروع کیږي هغه باید په دویم درجه کې وي. همدغه شانته پسې راځه تر څو پورې چې زموږ او ستاسو هغه اخرنی لاندې حروف تهجیو ته خبره ورسیږي. په دې ترتیب باندې موږ او تاسو د سارت آپشن کاروو. اوس له ما سره نومان دي. اولنی نوم له شینه څخه شروع ده، شاکر ده. دویم له سینه څخه شروع ده. دریم له زا څخه شروع ده، صحیح ده، زال ده. دریم له را څخه، څلورم له را څخه ده. همدغه شانته پسې راځئ. ګورئ، زموږ او ستاسو چې کوم نوم له الف څخه شروع ده هغه په آخري درجه کې ده. د با داسې ده، هغه د آخري څخه دویمه درجه ده. نو دا خو له موږ او تاسو سره ترتیب نسو. که چېرته موږ او تاسو په مکتوب کې نومان ولیکو، اوس غواړم دې نومانو ته موږ او تاسو د حروف تهجیو له لحاظ څخه ودو ته ترتیب ورکړم. نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو د پیراګراف و سارت آپشن ته راځو. له سارت آپشن څخه دا ترتیب برابرولی سو. تاسو به اول وار انتخاب د هغو نومانو وکئ، بیا به راسئ و سارت آپشن ته. د سارت آپشن چې رالاست دلته تاسو ته وړه غوندې وینډو درکوي. په دې وینډو کې تاسو یو څه فکر وکئ. ګورئ، په دې وینډو کې موږ او تاسو سره ګورئ دلته د پیراګراف آپشن ورکړی. د پیراګراف زموږ او تاسو چې هغه کوم پیراګراف ده، یا مثلا چې هغه کوم کالم موږ او تاسو انتخاب کړی د نومانو، هغه انتخاب د پیراګراف د خپله اخیستی. بیا موږ او تاسو راځو ټیکسټ په معنا د الفاظو ده. ګورئ، دلته چې تاسو خلاص کوئ، آیا تاسو نمبر ته سارت ورکوئ که و ټیکسټ یعنې و الفاظو ته؟ موږ او تاسو الفاظو ته سارټینګ یعنې ترتیب ورکوو. دا خو له موږ تاسو سره الفاظ دي. بعد له هغه بیا له موږ تاسو سره دوه آپشنه راکوي. یو اسینډینګ آرډر ده، بل ډیسینډینګ آرډر ده. صحیح ده، اسینډینګ ډیسینډینګ. ګورئ، اسینډینګ په معنا د ترتیب نزولی ده. صحیح ده، په ریاضي کې موږ تاسو ترتیب نزولی یو ترتیب سعودي. خو دا په هغه صورت کې که چېرته موږ او تاسو و اعدادو ته ترتیب ورکوو، فی الحال خو له موږ او تاسو سره په انتخاب کې نومان دي. نو اسینډینګ په معنا یې د سی حروف تهجی یعنی له الف څخه بیا تر یا پورې چې څه نومان دي دغو ته باید ترتیب ورکړي. هر لفظ د هغه حروف تهجیو مطابق راوړي. یعنی کله الف څخه شروع باید په اوله درجه کې وي، کله با څخه شروع باید په دویمه درجه کې وي، همدغه شانته تا تر اخره پورې. دا د اسینډینګ په صورت کې. او که چیرې تاسو ډیسینډینګ باندې کلیک ولګوئ، ټیک مور نشان ولګوئ، بیا یې اوکې کوئ. په دې صورت کې بیا موږ او تاسو ته له آخري څخه یعنې له یا څخه بیا و اولني حرف چې الف ده په هغه ترتیب باندې یو موږ او تاسو ته راکوي. نو په دې صورت کې ما تاسو ته ترتیب نزولی او ترتیب سعودي ځکه وویل. ګورئ، ترتیب نزولی یعنې له یوه څخه بیا تر آخري عدده پورې چې هر څو عدده وي. مثلا ما عدد لیکل دي 1 2، بیا ما 5 6، بیا ما 3، داسې بې ترتیبه مو لیکلي. که زه چېرته اسینډینګ آرډر باندې راسم، بیا نو دا ترتیب ما ته 1 2 بالکل په ترتیب باندې تر 10 پورې راکوي. او که چیرې زه په دې صورت کې ډیسینډینګ اختیار کړم، بیا به نو 10 9 8 9 هغه انشاءالله موږ او تاسو لاندې مثال ته راځو، پر هغه باندې یې ګورو. اوس فی الحال اسینډینګ په معنا د دې ده چې موږ او تاسو ته د الفاظ د حروف تهجیو په لحاظ باندې، یعنی چې کوم الفاظ له الف څخه شروع وي همدغه شانته تر یا پورې چې کوم الفاظ دي باید په دې ترتیب باندې راکړي. تاسو به اسینډینګ آپشن باندې ټیک مور نشان ولګوئ. صحیح سو. لاندې یو آپشن ده، که تاسو ورته وګورئ هیډر رو یې ورته لیکلی، هیډر رو. ګورئ، که چېرته تاسو په دې صورت کې زه دا کینسل کوم، که تاسو دغه نوم لفظ هم ورسره واخلئ، دا لفظ د نوم مو هم ورسره واخیسته لاندې، خو نو دا نوم خو د کالم د هیډر رو ده، د کالم خپل نوم ده. لاندې بیا د کسانو نومان شروع کېږي، د شاګردانو نومان شروع کېږي.
اوس که چیرې تاسو راسئ سارټ ته او په دې صورت کې تاسو هیډر آپشن باندې ټیک مور نشان ونه لګوئ نو دغه نوم لفظ د نون په صورت کې بیا راوړي سر مونس په خلاص دغه نوم لفظ هم اخی د نون په صورت کې راوړي. موږ او تاسو راځو پر هیډر باندې ټیک مور نشان لګو دلته د اسینډینګ سیا کوم آپشن د پر هغه باندې ټیک مور نشان لګو. اوس نو مقصد دا سو چې دغه نوم چې دا کوم هیډر رو ده دا باید په دغه ترتیب کې وانخستل سي نوم د پر خپل حال باندې پاتې سي دا نور چې کوم حروف دي دا د حروف تهجو په لحاظ باندې د حروف تهجو په ترتیب باندې دي و ماته ترتیب راکې په ترتیب کې دراسي. اوس تاسو یې اوکې کوي صحیح سو سی اوکې مو که اوس ورته وګورئ احسان الله له الف څخه شروع ده بشیر له با څخه شروع ده همدغه شانته بصیر احمد هم له با څخه شروع ده دا دوه نومان ما ځکه د با د کې اچولي چې تاسو ته ښه پته ولګېږي چې ګورئ که چېرته دوه نومان له یوه حرفه شروع دواړه پر یوه ځای باندې راوړي سر په خلاصو. همدغه شانته د تا داسې ده په خپله درجه کې ده ثا په خپله درجه کې د جیم ح خ همدغسې پسې راځئ تر یا پورې ما نومان تر شي نه پورې لیکلي له تاسو سره کیدای شي په مکتوب کې تر دې زیات نومان وي. ښه دا خو له موږ او تاسو سره د اسینډینګ آپشن ولو بیا به زه انتخاب کم را بسم سارټ ته په سارټ کې له موږ او تاسو سره ډیسینډینګ ده ګورئ ډیسینډینګ آپشن به تاسو کلیک کوئ په دې صورت کې ګورئ که چیرې تاسو هغه د نوم کالم یعنی هغه اولنی چې کوم لفظ دا نوم چې تاسو لیکلی کوم دا انتخاب نه کم بیا و دې آپشن ته ضرورت نشته. که چیرې تاسو هغه ورسره انتخاب کړی بیا به تاسو حتما د هیډر رو چې کوم ټیک مور نشان دلته به ټیک مور نشان لازمي لګوئ. د دې مقصد دا ده چې له موږ سره چې هغه کوم اولنی لفظ ده په هغه باید چې کار یعنی هغه په ترتیب کې موږ نه غواړو هغه د دې کالم نوم ده موږ صرف او صرف دغه لاندې چې دا کوم نومان دي دا په ترتیب کې غواړو. او که چیرې تاسو انتخاب کړی نو بیا ضرورت د دې ټیک مور نشان د هیډر رو ټیک مور نشان هیڅ ضرورت نشته صرف اسینډینګ ته به راسئ په دغه صورت کې به تاسو اوکې کوئ صحیح سو. اوس ګورئ چې کوم اخرنی حرف ده هغه له شین څخه شروع کېږي بیا سین ده دغسې پسې راځئ تر اخره پورې چې له موږ تاسو سره الف ده با او با صحیح سو. ښه اوس موږ او تاسو راځو و اعدادو ته ګورئ له موږ سره یو څو اعداد ما انتخاب کړي دي غواړم چې ودې ته ترتیب ورکړم. که تاسو فکر وکړئ د اعدادو په مابینځ کې هیڅ ترتیب نشته صحیح سو تاسو به راسئ سارټ ته د سارټ په وینډو کې که تاسو فکر وکړئ مخکې چې موږ الفاظ انتخاب کړي ټیکسټ راغلی خود به خوده مګر اوس خود به خوده نمبرز راغلی دي دا د وینډو خپله پورته کړي دي چې موږ او تاسو نمبر انتخاب کړي دي صحیح سو. د دې انتخاب ته ضرورت ستاسو نشته چې تاسو یې خپله انتخاب کوئ وینډو یې په خپله انتخابوئ. اوس راځو اسینډینګ ته ډیسینډینګ ته. اسینډینګ په معنا د ترتیب ورکول له ادنا څخه و اعلی ته ترتیب نزولي دې ته ویل کېږي. ترتیب نزولي معنا له یوه څخه شروع بیا تر اخره پورې او ډیسینډینګ په معنا د ترتیب سعودي له اعلی څخه و ادنا ته یعنی اول به غټ عدد وي بیا به کوچني اعداد وي. په الحاله به موږ او تاسو په اسینډینګ اډر باندې راسو اوکې به یې کو تاسو ورته وګورئ یو دوه موږ دوه ځله لیکلي په دې خاطر باندې دوه واره راوړئ بیا درې څلور همدغه شانته تر نو پورې. اوس که زه وغواړم چې له ترتیب سعودي له دغو اعدادو څخه جوړ کړم یعنی له اعلی څخه و ادنا ته یې کړم نو بیا په دې صورت کې موږ تاسو د سارټ وینډو ته راځو ډیسینډینګ باندې ټیک مور نشان لګو اوکې کوئ صحیح سو. اوس ورته ګورئ 9 8 6 5 4 3 2 2 1 داسې د سارټ په آپشن کې موږ او تاسو د خپلو الفاظو که وغواړو چې د حروف تهجو دا همدغه شانته تاسو د ABC یعنی که چیرته د انګلیش نومانو هغه هم تاسو باندې برابرولی سوی د پښتو عربي فارسی اردو هر زبان چې وي هغه موږ او تاسو د حروف تهجو په ترتیب باندې که وغواړو چې دغه الفاظ یا ټیکس مثلا اعداد دي دا برابر کو ټیکس خو په خپل درجه کې یو ترتیب نزولي دی یعنی له کم عدد څخه لوی عدد ته له لوی عدد څخه کم عدد ته که چیرته وغواړو چې برابر یې کړو په خپل مکتوب کې نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو راځو د سارټ آپشن ته د سارټ له آپشن څخه دا کار ترسره کولی شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.